ملګرو څنګه د یو انسان د کار د وجې نه چپس ایجاد شو، څنګه د یو ماشوم د هېرېدو د وجې نه په لاولني ځل آیسکریم جوړ شو، او آیا نوډلز په اولني پیر د ربړ نه جوړ شوي وو؟ که تاسو خبر شوئ نو حیران به پاتې شئ. نن به موږ تاسو ته دغه شان په غلطۍ سره د ایجاد شوي شیزونو په باره کې وایو، نو دا ویډیو په غلطۍ سره هم سکیپ نه کوي. نمبر 7 پوټیټو چپس. د پوټیټو چپس انوینشن یعنی ایجاد په یو ریسټورانټ کې شوی و. دراصل یو کسټمر فرایز راغوښتي وو، خو بیا هغه یو کمپلینټ وکړو چې دا فرایز ډیر زیات پینډ او کچه دي او وی د دې شیپ ان ایکسپیرینس دی. نو بیا چې کوم شفټ وو هغه دا خبره په زړه باندې واغستله. هغه بیا فورا نری نری الوګان کټ کړو او هغه فرای کړو او هغه ته مالګه واچوله او هم داسې ایجاد وشو د چپسو. دا ذایقه د کسټمر ډیر زیات خوښه شوه او نن دا هم زموږ ډیر خوښ شي. نمبر 6 پیلو. اول به خلک د پیلو په ځای په ګټو سملاستو، ولې چې هغه به د ګټو نه جوړېدو. دا ځکه ولې چې په هغه ټایم پیلو د آرام دپاره نه و، هغه په حقیقت کې د میږو چنجو نه د بچ کولو دپاره و. که څوک به بغیر د پیلو نه وده شو نو میږې وغیره به د هغه غوږونو ته په اسانۍ سره تلی شو. خو دا منلی کېږي چې د یو راجا نوکر په غلطۍ سره کپړې په پیلو باندې کېښودې او راجا چې کله په هغې باندې وده شو نو هغه ته ډېر آرام میلاو شو او د هغې نه وروستو د پیلو جوړېدل شروع شو. نمبر 5 سټیک آیسکریم. دا سټیک آیسکریم د یو ماشوم د هېرېدو د وجې نه انوینټ شوي دي. یو پیر یو ماشوم اوبه او سوډا په یو چمچه باندې میکس کړو او هغه سکل یې هیر شو او هغه ټوله شپه داسې پاتې شو. موسم د یخنۍ و، د هغې د وجې نه هغه کلک شول. هغه چې کله ټولو خلکو ته دا د کمال انوینشن ووې نو یو سړي ته آیډیا وشوه چې په دې کې فلیور ایډ کړی شي نو دا به په مارکیټ کې خرڅ کړو. نو بیا څه و؟ دا نن د ماشومانو فیورټ شیز دی. ملګرو که د دې ویډیو کتل تاسو له څه لږه غونته هم مزه درکوي نو دا چینل سبسکرایب کول هیر نه کوئ او د ویډیو په لایک کولو کې شومتوب هم مه کوئ. نمبر 4 پریسبي. تاسو خو به پریسبي گیم لیدلی وي، خو لاول به دا د خوراک دپاره یو پلیټ و. ویلیام پریسبي نوم یو سړی و، هغه به کیکونه خرڅول او د هغې د خرڅولو دپاره به هغه د یو پلیټ استعمال کو. خو یو پیر څه ماشومان د هغې کیک د خوړلو دپاره رالو او د خوراک نه وروستو دغې ماشومانو د هغه پلیټ سره لبې شروع کړې او هغو له دومره مزه ورکړه چې هغو به بیا روزانه صرف د دې پلیټ د وجې نه د کیک په خوړلو پسې راتلو او دا گیم به یې کوو او بیا هغو دې گیم له پریسبي نوم کېښودو. نمبر 3 مایکروویو. آیا تاسو ته دا پته شته چې مایکروویو جوړولو هلکس د سوځېدلو نه بچ شوی و؟ یو سړی و، هغه دا اکوپمنټ چیک کو او دې ماشین هیټ پرېښودو خو هغه ته پته نه وه. خو بیا هغه ولیدل چې د هغه په جیب کې کم چاکلیټ و هغه په خپله ټول ویلي شوی و. بیا هغه اکوپمنټ بند کو او بیا هغه په دویم پیر په یو وږي باندې ټرای وکړه او د هغې وږي نه پاپکان جوړ شو، هم داسې جوړ شوی و مایکروویو. نمبر 2 ټي بیګ. په 1930 کې توماس سلیمان نومې یو سړی و چا چې بچی خرڅوو، خو د هغه سره به دومره پیسې نه وي چې هغه ټي په غټ غټ باکسز کې خرڅ کړي او ښه پیکینګ ورله وکړي او هغه د خپل چای کوالټي هم ښه ورکول غوښتو. هغه د پیسو بچ کولو دپاره خپل چای هم داسې خرڅوو په وړو وړو پیکټس کې او خلکو ته داسې ښکارېده چې دا ټي بیګ د ښه مکس کولو دپاره دی، خو توماس دا د پیسو بچ کولو دپاره یوز کو. خو دې د مکسینګ کار ښه صحیح کو او دا یو نوی انوینشن هم و او د دې نه کسټمر ته څه پرابلم هم نه و. نمبر 1 میګي. د میګي چې کومه مساله ده هغه جولیس میګي نومې سړي جوړه کړې وه او میګي چې کله په اولني پیر په امریکا او په چاینا کې لنچ شو نو په چاینا کې خو دا نارمل و، خو د امریکې خلکو ته داسې ښکارېده چې دا د ربړ نه جوړ شوي دي، ولې چې د دې ټیکسچر بالکل د ربړ په شان و او په دې باندې کانټروورسي هم شوې وه. خو بیا خلکو ته د اصلیت پته ولګېده، ټولو خلکو دا خوړل شروع کړو. اوس نوډلز څومره فیمس دي دا خو به تاسو ته پته وي. ملګرو که دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو ویډیو خامخا لایک کړئ او مزید د داسې انټرسټینګ ویډیوګانو دپاره دا چینل خامخا سبسکرایب کړئ. جزاک الله.